په یاد ولرئ چې بودیزم یا بودایی دین یا بودایی فلسفه او دین نه ده، فلسفه د ګندهارا د طرفه نړۍ ته تیت شوې ده. نړیوال دا نه مني. نړیوال دغه مني. نړیوال په دې خاطر باندې دغه مني چې موږ شواهد لرو. تا ولې وغوښتل یا ولې غواړې چې ګندهارا موضوعات رابرسېره کړې او تر اوسه په کوم موضوعات توانېدلی یې چې د ګندهارا په اړه داسې موضوعات راپورته کړې چې تر اوسه پورې په کومو تاریخي لیکنو کې نه وي؟ اولا خو به راشو چې د سانسکریت ژبه د سانسکریت د ژبې ګرامر په تکسیلا کې لیکل شوی دی. تکسیلا په پوهنتون کې پنیني لیکلی چې دا ډېره ثابته خبره ده. دا کتاب د کوتیلیا ده، اشاساترا. دا کتاب یو مهمترین او اړینترین سیاسي کتاب دی. په ټکسلا کې فلسفي علوم د یونان د فلسفې سره څومره توپیرات پکې لیدل کېږي؟ نو په افغانستان کې، په اوسني افغانستان کې البته د تکسیلا نه بیا تر بامیانو، بیا تر کاپیسا، بیا تر کندهاره، بیا تر لوګره، بیا تر کابله، تر جلال آباد، تر دې ځایو پورې رسېدلی و. وایي دا خبره له کوم منبع کوي؟ تا د ژبې یادونه وکړه، تا د تمدن یادونه وکړه. دې لپاره تاسو بالکل څه دلیل لرئ؟ بالکل.